تا به چې کوم ځای کې روغه کې هلته به د هلور بیګه پخېږي زه جی جی زه د نن د خیادي ورځ ده انشاءالله زه اوس سره زه لږ خپل ټیم سره اوس پاسېدم نو مایل بیګا خبرې شوې وې خو هغه باندې زه هم نه وم پوه شوی په ګاډي کې موبایل هم موبایل اصل کې چې تاله د کیسې له درغې که نه خپلو کې جی جی او د معزز او یو عالم راوسته قرآن شریف یې درلو تاسو کې وغورځېد چې به د دې قرآن په خاطر ماماک او د الله په خاطر بیا به یې مامکې خامخا ځکه دونه تنګ دی صحیح شو زه الله دې پکې خیر واچوي زه خپل ټیم ته دا خبره مخکې کوم دا بند کوم نو دا به تاسو ته جواب درکړم حیرانتیا خبره دا سړی څومره لګیا دی څومره خبرې کو 25 جرګې دي په خپله خوله وویلې وکړي کدي 25 جرګې وشوي خو کمال خبره دا ده هغه وایي دا نه افغان وایي زه اډو پېژنم نه ما دې ته اډو ویري نه دي دا کنځلې ورته کولې دې نواز پراپرټۍ والا دی کنځل کول وایي ما له راغلی نه ورکې کوئ حیرانتیا بلو چلاوه څه کېدل لکه زما مور دون خپل سر وخی که نه دا اصغرچی ما دی بلو چلاوه ګوره خورجان درې کا جان حبیب لا پرون هم زما ټول طلبا را پاسېدل ما زه تاسو ته بل نور لالا درې کا دا را کم ذکر ما په نخي خېدي کنه زه به تاسو ته داسې یو شی هم نه ښیم چې کوم به د شریعت نه د لارې نه باري دا به پرېږدو تاسو ته به یو بل شی زه وښیم چې دا نواز پراپرټۍ والا بله کومه کارنامه ده هغه دا شی منیم نه واوره اوس السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنایي ته څنګه صدا خان خبرې کوم صدا څنګه حال دی خیر دی خیر دی جنایي ته خیر یاست موقع دی شکر دی د الله احسان دی کور خیر سړي دی شکر دی د مولا پاک پروردګار دا په دې نواز پراپرټۍ والا راته اوس فون کړو که نه نو د غزني له پیسې ورته یو پلاک ولا ورکوي ما چې ته ورسره پروګرام وکړه نو اوس چې کوم دی زه ورته میسیجونه کوم پته نه لګي جواب ما نه راکوي نو تاسو سره خبرو کې چې ما دې لګري چې راکړي جواب خبر راکړي چې زه سره سبا پروګرام دن کوم صحیح شو کوم اوس ډېر مهرباني وعلیکم کمار خبره دا چې نواز پراپرټۍ د پاره ایډورټایزمنټ مفتو باندې زه لګیاوم مال روپۍ هم بنالم دغه یو شوه هغه ورځ هم دې ماله په لاس کې پیسې کېښودې خو ما ونه کتې چې څومره وي خو بهرحال هغه تېرې شوې په دویم ځل مې چې کوله نو کاشف له لک ورکوي نو زما خو 3 لکه کېږي نو د هغې به فالوورز وایي زیات دي د هغه په نظر کې به زه سپک کارم نو 100,000 که 10,000 روپۍ شوې خیر بیا ما ته په عدالت کې د پیسو ضرورت شو نو ما دې پسې ټلیفونو کو څنګه چې ما نه وکیلانو پیسې غوښتې دی وایي ویې بخه د خدای دپاره زما بیخ بنیاد وخوتو او دا خلک وایي ویې بخه او پیسې هم راکوي اوس خو پیسې هم راکوي اوس یې زه نه علمه نو وایي چې یاره شی داسې دی د روان دی سړی درغې سړی په خپله یعنې کم شی چې روایتي کېږي هغه آخر په بله ورځ ورته ویل مې یاره ته راشه د صدا خان والا صحیح سمنداش په ګوه راله او وروره هغلته د الف خان هغه ډرامې چې کوم الف خان کوي او کوم چې د دیو هغه د غونډه زه خلک ولما تړمه بورۍ کې اچومه پلان کې کوم یعنی یو پرشرایز کولو دپاره دې د ایلۍ بچو ته غوپې کوي اصل کې زما چې یو ځل ملاقات یو سړي سره وشي ته زه ډېر خر کمکل سړی ښکارم خو چې هغه روغ بیا کله عادت شي او کله هغه خپله دال کې راشي دام کې او په خپله تبایه طرف ته راشي نو بیا به پوهېږي چې یاره دا هغه نه دی نو هغه حساب سره هم دې دغه شی وکړو بیا اوس واورئ چې دې صدا خان سره څه کول السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنایي ته څنګه صدا خان خبرې کوم صدا څنګه حال دی خیر دی خیر دی جنایي ته خیر یاست موقع دی شکر دی د الله احسان دی
کور خرڅوي دي شکر دې د مولا پاک پروردګار. دا په دې نواز پراپرټي والا راته اوس فون کړو که نه نو د غزني له پیسې ورته یو پلاټ ولا ورکوي ما ټي ته ورسره پروګرام وکړ نو اوس چې کوم دی زه ورته میسیجونه کوم پته نه لګي جواب ما نه راکوي نو تاسو سره خبرو کې چې ما دې لګري چې راکړي جواب خبر راسره کې چې زه سره سبا پروګرام دن کوم صحیح شو کوم اوس ډېر مهرباني سلام. او دا نواز پراپرټي ما ته وایي چې زه د اصحاباو په نوم باندې او د پلانګي په نوم باندې او کار پچا باندې کوي په زناکار باندې مردار باندې. السلام علیکم. جی وعلیکم سلام جانوی کاکا را بچه سره نه دې کړې کال نه دې کړې مال نواز اوس نه کوي زه خو سره رابطه دې خپل نشم کولای زما دې نه جوانه ما او کیږي اوکې کال ته کوي مایل نواز ته وای چې ما ته ټلیفون کې وی راته سره کا مایل نه دا اوس ووري هلو صدا جی جانوی خبرې کوم جی جی وای جی تاسو ویلو چې نواز څه کړی په نشم نواز پراپرټي والا وی چې کوم جنې سره تاسو نه ما ته ټلیفون کړی دی کومه ته نواز ټلیفون کړ تاسو چې نواز ته ټلیفون کړو ما ته ټلیفون ما ته ټلیفون وکړو ما ته وختي ما هم باندې سره ها څه ویلې اگر څه تر سره لګولې نو تاسو په باره کې سره خبرې کولې کنه د څه باره کې انټرویو باره کې تاسو چې کوم انټرویو ریکارډینګ کړی دی دا دې باره کې مو سره خبرې کولې ها او جواب نواز لګ ما ته کالو کی کنه نواز چې ما نواز لګ ما ته کالو کی صحیح یعنی نواز خانم چې دی هغه دا نه ګوري چې دا سړي سره زما بې عزتي کېږي که عزت کېږي ښځه یو که نري راشه د دې اډورټایزمنټ وشي صرف بل د خانه خرابه شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنایي ته څنګه یې صدا خان خبرې کوم صدا څنګه الله خیر دی خیر دی جنایي ته خیر یې مقدر یا شکر دی د الله احسان دی کور خرڅوي دي شکر دی د مولا پاک پروردګار. دا په دې نواز پراپرټي والا راته اوس فون کړو که نه نو د غزني له پیسې ورته یو پلاټ ولا ورکوي ما ټي ته ورسره پروګرام وکړ نو اوس چې کوم دی زه ورته میسیجونه کوم پته نه لګي جواب ما نه راکوي نو تاسو سره خبرو کې چې ما دې لګري چې راکړي جواب خبر راسره کې چې زه سره سبا پروګرام دن کوم صحیح شو کوم اوس دا خو د خپل دا سړی خو د خپل ځان نه صدا خان خو د خپل ځان نه څه نشي کولی